السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، حرم بیبي بیماره شوې ده. دا وخت په جوبیل کې او دمام ترمنځ په یو هسپتال دی، هغې کې پرته ده. ډېره زیاته بیماره ده چې د ګردو ناروغتیا ورته راغلې، ډېره ورته راغلې ده. ټول به ورته دواګانې کوئ، ځکه چې ماما یې د دې نه ډېر خفه دی او دی د ماما نه ډېره خفه ده، ځکه چې په دې کې د هغه والد صاحب هم خفه دی، مور به هم خفه وي، ټول خلک چې څوم پښتنو هم لیدلی د هغه خفه وي. نو زما دغه ورکوټې غونته کې عاجزانه سوال دی چې که د چا 2 رکعاته نفل د وس نه کېږي، که د چا یوه سپاره سبق د وس نه کېږي، که د چا په هر مونځ کې دوا د وس نه کېږي، هغه حرم بیبي ته وکئ چې الله پاک د خپل مور او پلار د زړه دپاره صحت ورکړي. نو هغوی به هم خوشحاله وي، د ژوند لار به د خوشحالو روانه وي او موږ به ته هم خوند اخلو، خنداګانې منداګانې کوي، موږ به پرې مشغول یو. ډېره مننه وروره، قدرمن شه. حرم وایي چې دا نن راته څوک صحافي ناست دی. ملګرو، څنګه چې تاسو د ضمیر خان ضمیر صاحب کومه وینا وه هغه هم تاسو واورېده، په کوم کې چې هغه وایي چې د حرم هغه ګردې پیل شوي دي او په هسپتال کې داخل ده. حرم هغه که تاسو نه پیژنئ نو په ټیک ټاک باندې د هغې 1.4 میلیون فالوور لري، کوم چې ډېر زیاتې ښایسته ویډیو هغه جوړوي. یعنې ویډیو چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ، یعنې په زراو ویډیو هغې جوړې کړي دي. اوس چې کوم دی حرم هغه بیماره ده او په هسپتال کې هغه داخل ده. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې آیا په خپلو خصوصي دعاګانو کې حرم هغه یاد ساتئ، ځکه چې وړه ماشومه ده، زموږ د خندا دپاره، زموږ کم په مخونو د خندا راوستلو دپاره مختلف قسمه ویډیو هغه جوړې کړي دي.